سلامونه نیکې هیلې مې منې خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. نن یو ځل بیا زه مسؤل ارزومند د MS Word د 14 لیکچر سره ستاسو په خدمت کې یم او په نننۍ لیکچر کې به موږ انشاءالله کوم موضوعات چې د موږ سره د ریپلیس یا ایډیټینګ ګروپ پاتې وو هغه به موږ مخته وړو. د هغو د جملې نه د موږ سره یو ګو ټو او سلیکشنونه وو او د موږ سره په همدغه ډول فینلس وو. نو دا یو څه موضوعات د تېر لیکچر نه پاتې وو د ایډیټینګ ګروپ مربوط، هغه به انشاءالله موږ په دغو لیکچر کې راکور کیږو. نو که چېرته تاسو ته کومې نورې پوښتنې وي کړلی شئ د وټساپ د طریقه له موږ سره شریکې کړئ، یا هم د وټساپ کوم ګروپونه چې موږ جوړ کړي چینل کړلی شئ چې په هغو کې د موږ سره جوین شئ تر څو پورې د موږ کوم نور کورسونه د CIT او DIT او ګرافیک ډیزاینینګ چې را روان دي نو هغه هم تاسو وګورئ او د هغو نه برخمن شئ. نو موږ پلان لرو چې کمپیوټر کوم درسونه چې د هغه دغو تجارتي برخې نه موږ راوباسو، یعنی هغه کسان چې دوی توان نه لري، مالي توان طاقت نه لري، نو دوی کولای شي له دغو کورسونو نه په وړیا ډول استفاده وکړي. هېڅ ډول فیس پیسې د تاسو نه اخیستل کړلی شي چې د خپلو ملګریو سره یې هم دغه درسه شیر کړئ. که هغه د پلاشتې طریقه وي او که هغه د لینک یا هم د یوټیوب یا فیسبوک پیج طریقه وي کړلی شئ، د هر طریقه د خپلو ملګریو سره شیر کړئ تر څو پورې تاسو یو ډول د هغو سره مرسته وکړئ. ښه رسونا کېدای شي د ما غږ به یو اندازه انګازم کو ځکه ما موقعیت لږ بدل کړی دی، نو په دې خاطر باندې رسو په ایډیټینګ ګروپ کې اول خو زه رسمه دلته موږ یو پروګرام دی هغه زه فالووم تر څو پورې هغه شارکټ کې چې موږ یې کاری وو هغه تاسو وکتلی شئ. اوکې ښه رسو وګورئ تېره ورځ موږ د فایند اینډ ریپلیس اړوند کوم اپشنونه چې وو کمانډونه چې وو هغه موږ زده کړل، خو دلته یوه موضوع د موږ نه پاتې وه چې هغه د موږ یو ملګري یادونه وکړه. هغه څه شی وو؟ د موږ سره اډوانس پاینډ وو او بل ګوټ وو. ګوټ وو اصلا د موږ سره دلته ریپلیس کې هم شته دی او نن موضوع د موږ همدغه وه. پاینډ باندې خو پوه شو چې پاینډ د موږ سره څه کار کوي، د په واسطه باندې موږ کړلی شو چې په متن کې یو مخصوصه حصه د متن یا حروف موږ پیدا کړو او هغه ډېر په اسانۍ سره د ریپلیس په واسطه باندې هغه چینج کړلی شو. ښه اډوانس پاینډ موږ که پام وي هغه موږ ووی کله چې دلته د موږ سره دغه هغه ساده پاینډ دی چې موږ مثلا دلته موږ یو نوم ورکړی و د مثال په ډول موږ مثلا نوم ورکړو پرینټ دا دی. اوس وګوره هلته د موږ سره چاته څنګه یې کړو پیدا یې کړو، دا ته ټول نه ساده پاینډ دی. اوس که زه دلته په دغه مور باندې کلیک وکړم دا د موږ سره اډوانس پاینډ دی. هغه لوړه سطحه اډوانس پاینډ اپشنونه چې کوم د موږ سره دي دا د موږ سره هغه اپشنونه دي. زه تاسو کولای شئ چې اډوانس اپشن پیدا کړئ چې دا تېر جلسه کې موږ په تفصیل سره مکمل ویلی وم. ښه رسمه دلته زه هغه نوم ورکوم احمد، ځکه احمد موږ په ډېرو ځایو کې څه خلی کړی دی کار کړی دی. اول د موږ سره چې دی ریډینګ هایلایټس دی. ریډینګ هایلایټس د موږ سره څه کار کوم؟ کوم ځای کې چې د احمد کلمه کارول شوې هغه موږ ته څنګه کې وي هایلایټ کې وي. هایلایټ آل وګور دا ټول موږ ته هایلایټ شول، خو دا ما تاسو ته ووایي چې دا په پرنټ کې د موږ سره نه راځي. بل د موږ سره کلیر هایلایټینګ دی، دا موږ ټول کلیر کولی شو او دا موږ سلیکټ کړی دی ځکه د موږ سره دا نه کلیر کېږي. که زه کلیک وکړم دلته موږ سره سلیکشن څخه راوځي. پاینټ اون دی بیا دی موږ سره څه کار کوو؟ که چېرته موږ څو ډاکومنټس اوپن کړي وي غواړو چې دغه کوم سرچ چې دلته موږ کړو هغه د په کوم ډاکومنټ کې سرچ شي هغه تاسو مشخصولی شئ ورته چې د موږ سره اوس دغه من ډاکومنټ دی موږ سره دغه ډاکومنټ دی. نیکسټ پاینټ باندې هم پیږئ او کلوز هم دا موږ ټول په تفصیل سره ویلي وو. خو یو شی چې دلته موږ نه پاتې وه هغه ګوټو وه. په ګوټو کې یو اندازه خبرې شته دي چې هغه به موږ یو اندازه موږ ته زده کړو کومې چې د موږ د درس اوس مربوط رسي. اول وګورئ ګوټو ادب په تاسو په نظر باندې څه شی کېدای شي که هغه انګلیش معنا ته ورشئ. لاړ شه مثلا ته یو چا ته وایې چې ته ولاړ شه کور ته، ته ولاړ شه مثلا جماعت ته، ولاړ شه مکتب ته، ولاړ شه پلانکي ځای ته. همدغه ډول موږ کولای شو چې ګوټو دلته هم په همدغه هدف سره استعمال کړو. خو د ګوټو دپاره مخکې دونه چې دلته موږ انټر کړو ورته پیج نمبر تاسو به یورئ دلته په دا انتخاب کوئ چې چېرته ته لاړ شه.
اوس ته ورته وایې چې پیج ته لاړ شه. اوس وګوره زه رسمه دا کاپي کوم، کنټرول سی کنټرول وي، شپږ کاپۍ موږ واخیستلې، شپږ کاپۍ د موږ څه څو پیجه کېږي، اب اوس دلته اپډیټ شي. زه مثلا رسمه بیرته پیج 1 ته رسم په دلته رسم ګوټو ته 8 پیجه دي، زه ورته وایم چې ته لاړ شه 5م پیج ته. ګورې پیج دلته موږ انتخاب کړی، دلته به ډایرکټ چېرته راشي 5م پیج ته به راشي. څه مطمئن شو چې 5م پیج شوله، تاسو کړلی شئ چې وشمارئ یا که شمارلو وس او توان نه لرئ، سترګو نه ضعیفه وئ، تاسو به راشئ ټاپ ته، په ټاپ کې به پیج نمبر ورکړئ. مثلا دا دی د موږ څه دا موږ څه فرست پیج دی، زه ورته وایم چې 5مې صفحې ته لاړ شه، دا د موږ څه 5مه صفحه ده. بل د موږ څه سیکشن دی. سیکشن موږ تر اوسه پورې نه دی ویلي. کله چې موږ غواړو مثلا سیکشنونه بیل کړو او دو پوسټه موږ کړلی شو، فرض کړه چې زه رسم په 4مه صفحه کې زه سیکشن بیلوم. سیکشن موږ د پیج نمبرو دپاره بیلی وو، د ډېرو اهدافو دپاره موږ سیکشنونه بیلی وو چې هغه موږ بیا زده کیو. که زه راشم دلته لی آوټ ته بریکس ته، په بریکس کې وګوره د موږ څه دلته زه دا سیکشن بریکس کوم ګروپ چې دی په دو کې زه ورته وایم چې نیکسټ پیج کې د موږ څه چې کوم پیج دی هغه موږ ته څنګه کا بریک یې کا. زه ورته وایم چې دا بریک کا موږ څه دا دلته د موږ څه دا سیکشن څخه شولو بریک شو، څخه به پیږي چې سیکشن د موږ څه بریک شوی. کله چې دلته په هډر کې ډبل کلیک وکړئ دا د موږ څه فرست سیکشن دی او دا د موږ څه سیکنډ سیکشن دی. دا د موږ څه اوس بیل شو، یعنی په عموم کې د موږ څه اوس 2 سیکشنه دي. که زه راشم دلته اوس زه په کوم سیکشن کې یم، په فرست سیکشن کې یم. صحیح شوله. زه رسمه دلته ګو ټو باندې کلیک کوم، ورته وایم چې سیکشن ته لاړ شه، څوم سیکشن ته، 2م سیکشن ته لاړ شه. 2م سیکشن موږ په 4م پیج کې بیل کړی و چې په 5م پیج کې د دغه نیکسټ سیکشن د موږ څه راتللی شوی. ښه، بله موضوع د موږ څه چې ده لاین. فرض کړه چې ته غواړې مثلا 3م لاین ته لاړ شي، 2م لاین ته لاړ شي، دلته صرف ټایپ کا، دلته وګورئ لومړی پیج ته راغله، کرسر د موږ دلته په څوم لاین کې شوله، په 3م لاین کې، ځکه موږ ورته وایو 3م ته شه. که 5م ته یې کړمه، که زه 6م ته کړم، فرض کړه وګوره زه که 6م ته کړم د موږ څه به دلته راشي. سمه ده. دلته تاسو کرسر کتلی شئ، د موږ اوس په 6م پیج کې دی، لاین کې دی. که زه ورته وایم چې 22م لاین ته لاړ شه، عین هغه بل پیج ته به راوړي، 22م لاین ته به د موږ څه ولاړ شي. هر څو لاینونه چې د موږ څه وي. بل د موږ څه شی دی بوک مارکس دی. بوک مارکس دا موضوع ګونې وګورئ، دا موږ ډېره برخه موږ نه دی ویلې. سمه ده. نو دا ډېره برخه موږ څنګه دي نه دی ویلې، نو کېدای شي تاسو یو څه ورسره نو بلاته وئ. فرق چې زه یوه حصه په نښه کوم، بوک مارکس د څه دپاره استفاده کیږو، دا بیا راتلونکي موضوعات دي، دا بیا موږ هلته زده کیږو. رسم دا ما سلیکټ کړله، دلته رسم په بوک مارک باندې. مثلا زه ورته وایم چې دلته مای بوک مارک، دوته یو نیم ورکوم، اډ، دا موږ اډ کوم، دا موږ څه بوک مارک شو، دا ساحه د موږ څه څنګه شوله بوک مارک شوله. دا د په لینکس ګروپ کې د موږ څه په انسرټ کې دا موضوع ځان ته بیا موږ هلته زده کیږو، خو صرف تاسو دا اوس درسه زده کړئ چې دوی سره ارتباط باندې پوه شئ. زه رسم اوس وګوره، زه رسم بیرته هغه لومړی پیج ته رسم، فرست پیج ته زه رسم فایند او ګو ټو. اوس ورته وایم چې بوک مارک په واسطه باندې موږ ته څه لیکه وښایي. کله چې دلته تاسو چې هر څوره بوک مارکس وي دغه یو لیست دلته رسي، کوم بوک مارک ته غواړئ چې لاړ شئ. زه ورته وایم چې دغه بوک مارک موږ کړی دی دوی ته لاړ شه. اوس وګوره هغه به موږ ته څنګه شي لاړ به شي. دا موږ څه وخت استفاده کوو، ګورئ دا خبره تاسو په نظر کې رسنی سئ. کله چې د موږ ډاکومنټ ډېر لوی وي، کوچني ډاکومنټونو ته ضرورت نشته چې ګو ټو نه موږ استفاده وکړو. سمه ده. بل د موږ څه شی دی، دا یو څو موضوعات دي، دا صرف د دوی یادونه کوم ځکه دا موږ نه دي ویلي. کمنټس دي، تاسو چېرته کمنټس کار کړي وي، مثلا فرض کړه زه رسمه، دا بیا په خپله تاسو کار کوئ، یا دا یو کمنټس من زه درته کار کوم. فرض کړه چې زه دلته رسم په دو باندې یو کمنټ کوم، رایټ کلیک کوم، دلته نیو کمنټ، مثلا زه ورته وایم فرست کمنټ، دا د موږ فرست کمنټ شوله. زه رسمه مثلا په هر پیج کې چې یم پارک نه کوم، دلته رسمه ګو ټو او ورته وایم چې کمنټ ته لاړ شه. دلته د موږ څه شی دی اینی ریویور دی، هر چا چې کمنټ کړی او که چېرته موږ څو یوزرانو په ډاکومنټ باندې کار کړی وي، دلته هغه ټول یوزران رسي. نو دغه نوم د ما د کمپیوټر د یوزر دی. زه ورته وایم هغه کمنټس ما ته وښایه کوم چې ما سیول ارزومند کړي. زه رسم په نیکسټ باندې کلیک کوم، وګوره موږ ته دلته دا څه شو، دا کمنټ دلته شو شوله چې په دغه ځای ته کمنټ کړی دی. کله چې دلته کلیک وکړم کمنټ به موږ ته څنګه کېږي ښودل کېږي په دغه ډول. سمه ده. بله موضوع د موږ څه شی ده
فوټ نوټس اینډ نوټس فیلډ دي ټیبلز دي وګوره زه دا تاسو ته وښایم بل د موږ څه شی دي ګرافیکس دي او بل د موږ څه شی دي اکویژن دي او بل د موږ څه هیډینګ دي دا ټول به زه تاسو ته اوس وښایم هیډینګ موږ دلته کارولی دي دا نشان موږ نه دي کارولی موږ نه ویلي هیډینګ موږ ویلي وګورئ کوم پام وي هیډینګ 1 هیډینګ 2 دلته په سټایل کې زه ورته وایم چې ته داسې وکړه چې دریم هیډینګ ته راشه کله چې دریم هیډینګ باندې کلیک وکړم وګوره دا د موږ څه لومړی دوه او دا د موږ څه دریم دا موږ څه دریم هیډینګ دی رڅو اوس دا ګورو فوټ نوټ د موږ څه چیرې اینډ نوټ فیلډز ټیبل او د موږ څه ګرافیکس اکویژن دی وګورئ که زه راشم انسرټ ته په انسرټ کې د موږ څه اکویژن دلته دی که چېرته تاسو د اکویژن نه استفاده کړې کړلی شئ دغو پاسوز هم تاسو لاړ شئ چې دغو اکویژن ته لاړ شئ دا موږ نه دی ویلي دلته یې پرېږدو ګرافیکس د موږ څه دلته دی مثلا موږ سمارټ آرټ نه استفاده کړې ده یا هم د آیکونونو شیپونو نه استفاده کړې ده هغه د موږ څه ګرافیکس دي بل د موږ څه اینډ نوټ او پوټ نوټ و که چېرته زه راشم ریفرنس ته دلته د موږ څه اینډ نوټ او پوټ نوټ شته دي دونه که چېرته موږ استفاده کړې وه دلته کړلی شئ چې مثلا ویې ګورئ چې پلانکي اینډ نوټ او یا هم پلانکي پوټ نوټ ته څنګه وکړه ولاړ شه ساده خبره ده بل د موږ څه شی و پیلډس و کله چې موږ غواړو مثلا پیلډس کار کوو موږ څه دلته پیلډ دي خو خیر دا موضوعات موږ نه دي ویلي نه غواړم چې تاسو مرسته کې ګنګس کړم دا په موږ بیا په خپلو ځایو کې ویایو تاسو به بیا دغو درس د دو درس څه لیکوئ څه پرتله کوئ بیا او دلته به تاسو عملي کوئ دا تاسو کورنۍ دنده شوه ښه په ګوټو کې نور څه نشته دي دغه یو څه ساده موضوعات وو نو امید دی چې دا به تاسو درسه زده کړي وي بل رسوم ریپلیس مو هم زده کوم سلیکټ ته په سلیکټ کې اول د موږ څه شی دی سلیکټ آل سلیکټ آل د موږ څه شی کوم د موږ څه په دغه ډاکومنټ کې چې هر څه شی دی که هغه شیپونه دي که ټیبلز دي که آبجیکټس دي که هر شی دی هغه ټول تاسو ته سلیکټ کړي د دې لپاره موږ شورکټ کنټرول ای کاروله کنټرول ای دو شورکټ دی ښه بل د موږ څه شی دی سلیکټ آبجیکټس او سلیکټ آبجیکټ د موږ څه کار کوو آبجیکټس موږ څه ته وایو شیپ وي که پیکچر وي که آیکن وي هر شی چې وي هغه تاسو غواړئ چې سلیکټ یې کړئ فرض که زه رسمه یو څو شیپونه رااخلم مثلا یو شیپ دا رااخلم داسې په دغه ډول یو بل شیپ رااخلم د مثال په ډول دا دی دا د موږ سره بل شیپ دی دا وګورئ دا موضوعات ځان ته پاتې دي دا بیا موږ هلته په خپله ویایو سمه ده دو ته به ډېر نه ورخطا کېږي شیپ فارماټ کې ډېر کار دی دا ټول به موږ هلته بیا زده کیږو یو بل شیپ هم راخلم طور مثال دا دی ښه دا خو ډېر غیر منظم شولو داسې وکړو یا هم په دغه ډول ښه دا د موږ څه شول شیپونه شول دومره لوی لوی هم نه وي دومره بدرنګ هم نه وي سمه ده خو خیر موږ به اوس د تمرین په خاطر وکړو تاسو به داسې شیپونه نه کاروئ چې ته په ویډیو یو ډاکومنټ به نه بدرنګوئ وګورئ موږ ډاکومنټ یا یو سی وي هر شی چې تاسو جوړوئ ځینې وخت موږ په خپله بدرنګ یو ته به وایې اوس څخلې بدرنګ یو یو رقم پونټس کې کار کو چې هېڅ نه دي ویلو وي نم یعنې سړی ګنګس کوي چې ورته وګوري یو غیر منظم الاینمنټ یې ورکړی وي ځینې لوی ځینې کوچني نو انشاءالله موږ تصمیم دغه دی چې موږ دلته د هر څه په معیاري ډول زده کړو هغه استندارد د هغه معیار چې د دپاره کارول کېږي دغه مطابق یې موږ زده کړو دا شیپونه اوس په دو ډول موږ باید ونه کاروو سمه ده خیر اوس یې پارس کوي در سره دا به یو څه کوچني کمه چې ډېره ګیله مو نه شي په دغه ډول ښه سلیکټ ته موږ راتللو موږ ورته وایو چې سلیکټ آبجیکټ که زه اوس دلته راشم نورمال ډول دلته زه کلیک وکړم د موږ سره ټکسټ هم سلیکټ کېږي دا هم د موږ سره سلیکټ کېږي هېڅ مشکل نشته ده که چېرته غواړئ تاسو صرف او صرف آبجیکټ سلیکټ کړئ نو تاسو بیا دلته راشئ دا آپشن به فعال کړئ کله چې دا فعال شي دغه ډول آیکن رسي دا آیکن یو ډول بلر کېږي اوس تاسو په اسانۍ دا سلیکټ کولی شئ که ټکسټ باندې کلیک وکړئ اوس وګوره ټکسټ د موږ څه څنګه دی نه سلیکټ کېږي په دغه ډول کړلی شئ چې دا سلیکشن ترسره کړئ اوس وګوره
که زه دلته راشم ټکسټ سلیکټ کوم نه سلیکټ کیږي صرف آبجیکټس به د موږ سره سلیکټ کیږي که ډبل کلیک په ټکسټ باندې وکم بیا د سلیکشن به د موږ څنګه شي ختم بشي بل د موږ څه شي دي select all text with similar formatting دا د موږ بیا څه کور کوم موږ مخکې دا ویلای و هغه ټکسټ چې similar formatting ولري هغه موږ ته سلیکټ کړه تاوري مثال که زه راشم مثلا یو فارمټینګ دوته وکاروم رسم دلته بل پیج ته مثلا دا سلیکټ کوم یو لاین سلیکټ کوم په دغه ډول دا را بدرنګم نه دا به سلیکټ کما فونټ په تغییر کم دغسې بدرنګ فونټس باندې استفاده کوئ چې دا ډېر ګنګس کوونکي وي اوکې رسمه یو فونټ د ما سره فونټس ډېر دي نو د دو په انتخاب کې د مونه ډېر وخت ضایع کېږي تاسو کوشش وکړئ لومړی کوم فونټس چې کاروئ یو زیات مشهور فونټس دي هغه تاسو د ځان دپاره انتخاب کړئ چې مثلا زه دغه فونټ کاروم دا مهم دی نورو پسې مه ګرځئ بیا نو زه خیر رسمه زه یو انتخابوم چې لږ لوستل کېدلی هم شي څه لږ نورمال وي دا فرض کې دا دی یو اندازه زه دا لویومه او دو ته فارمټینګ ورکړم دا پاسه کې د موږ څه فارمټینګ شولو زه رسمه یو اندازه ټکسټ دی دلته دا فارمټینګ ورکړم خو دلته به زه د فارمټ پرنټر نه استفاده وکړم دا دی دلته رسم دلته زه باید دا سلیکټ کړم دو ته هم فارمټینګ ورکړم په دغه اوس که چېرته غواړئ هغه ټکسټ سلیکټ کړئ چې سیملر یو ډول فارمټینګ لري نو بیا د دونه استفاده کوو اوس کرسر د موږ څه دلته دی زه ورته وایم چې سیملر موږ ته څنګه کړه فارمټینګ چې کوم ټکسټ موږ ورکړی سلیکټ کړه اوس څومره په اسانۍ دا موږ ته سلیکټ شولو نه غواړئ مثلا نه غواړئ چې د فارمټینګ ورکړئ اوس وګوره راشه صرف کلیر کړئ د ځای نه څومره اسانه طریقه ده که زه دلته راشم ورته وایم چې سیملر فارمټینګ موږ څه دغه هیډینګ 1 چې کوم دی هغه چې موږ کارولی ټول ما ته سلیکټ کړي زه رسمه دلته ورته وایم چې سیملر فارمټینګ والا ما ته ټول سلیکټ کړه په ټول ډاکومنټ کې به څه غلی شي سلیکټ به شي که باډي ټکسټ ته راشم سیملر فارمټینګ به بدون موږ ته د دونه څنګه شي وګوره ټول به څنګه شي سلیکټ به شي څومره ساده کار یې دی او څومره مهم دی په مهموالي باندې هم پوه شوئ بل د موږ سره سلیکشن پین دی دا بیا ایدو کارونه هم ډېره مهمه ده ایدو پوسته باندې د موږ سره کوم آبجکټس چې دي هغه مدیریت کولی شو اوس فرض کړه تاسو غواړئ مثلا د تاسو آبجکټ زیات شول تاسو غواړئ چې هغه په نامونو باندې هغه کړه وکاروئ یا هم په نامونو باندې ونوموئ تر څو هغه په اسانۍ سره تاسو پیدا کړی شئ اوس وګوره دوی ته یو نوم ورکړی دی کړی شي چینج یې کړي ډبل کلیک وکړه دلته کړی شي دا چینج کړي ډبل کلیک ورته وکړه دا کړی شي څنګه یې کړي چینج یې کړي او بي جي په دغه ډول سمه ده ښه بله مهمه موضوع چې ده دلته د موږ سره شو all and show بخښنې سره hide all که چېرته غواړئ چې کوم آبجکټس چې تاسو کارولی دي ټول څنګه کوئ هاید یې کوئ نو هاید آل باندې به کلیک وکړئ ټول آبجکټ به تاسو څنګه شي هاید به شي هر ځای چې په ډاکومنټ کې دي شو برعکس کې موږ سره کار که چېرته غواړئ چې یو هاید کې نو تاسو جسټ راشئ دلته سلیکټ وکړئ هغه به تاسو ته سلیکټ چې دو ځای نه تاسو یو کړلی شئ ښه دلته که پام وکړئ د موږ سره لیرونه دي 3 لیرونه د موږ سره موجود دي دو ترتیب د موږ سره مهم دی فرض که د موږ سره دا شیپونه په دغه ډول دي اوس وګوره مثلا ته وایې چې دغه ستوری کوم چې دی زه غواړم چې دغه د لیرونو په دو سر باندې راشي یعنې نه غواړم چې دا کومه حصه یې چې پنه ده شاته هغه د شاته ولاړه شي زه غواړم چې دا ټولو لیرونو په سر وي ښه مثال یې دا دی لکه تاسو چې مثلا فرض کړئ کابونه دي 3-4 رنګه کابونه دي تاسو سره سور شین تور دا تور د ټول نه ښکته دی ګورئ دا تور رنګ نه معلومیږي سور پورته دی ته غواړې چې دا تور د پورته راشي سور د ښکته راشي نو د دغه لیرونو ترتیب دپاره موږ یې دونه استفاده کوو فرض کړئ چې زه غواړم دغه سټار چې د موږ سره کوم دی صحیح شوه د لمر دا زه غواړم چې سر ته راوړم زه به دا سلیکټ کوم دغه ډول به ډرګ اینډ ډرا کوم هغه یې دو ځای موږ کړلی شو
او دا کار تاسو یې دوزه هم کړلی شئ. وګورئ لیرونو ترتیب تاسو دلته څنګه کولی شئ منظمولی شئ. نو دغه موضوع د موږ سره ډیره مهمه ده چې انشاءالله په راتلونکي لیکچرونو کې به بیا په دې باندې نور کار هم موږ وکړو چې هر آبجکټ چې د موږ سره دی هغه موږ دلته ترتیبولی شو. دغه فارمټینګ ته موږ تللی شو، په هغو کې تغییرات راوړلی شو. نو دا د موږ سره د فارمټینګ پاتې کوم مسایل چې وو هغه و. نو هیله ده چې په دې باندې به تاسو پوه شوي وئ. نو بیا یادونه کوم موږ هدف دا دی چې په معیاري ډول یو شی زده کړو. هغه که هر پروګرام دا نه چې موږ صرف راشو ټولز زده کړو چې دا مثلا د موږ څخه فارمټینګ دپاره استفاده کوي، دا د موږ څخه هایلایټ کو، دا د موږ څخه کلیر فارمټینګ کو، دا موږ څخه ایټالیک دی، دا د موږ څخه انډرلاین دی. دا د ټولز استفاده د ټولز کارونه مهمه نه ده. دغو په اساسي هدف باندې پوهېدل مهم دي چې مثلا په کومه ځای کې موږ کاروو څه ډول موږ هغه کارولی شو. تر څو تاسو په خپله وکړل شئ سبا یو شی د هغو نه مثلا په خپل ذهني قوت باندې جوړ کړئ. نو زموږ هدف دلته دغه دی. نو انشاءالله په توپ چې به موږ د هوم ټاب چې ما تاسو ته مخکې ویلو تر ټولو نه زیات وخت چې د موږ ضایع کیږي هغه د موږ په هوم او انزرټ ټاب کې دي. تقریبا 90% د موږ وخت دلته ضایع کیږي. البته ضایع کیږي خو نه تیریږي، ځکه دا خو موږ زده کیږو، ضایع به نه ورته وایو، خفه کیږو به نه هر څه. ښه نو انشاءالله انزرټ ټاب کې به موږ پیجز ټیبل انزرټ ټاب تر ټولو نه مهم او دلچسپه ټاب دی چې انشاءالله هغه موږ په بل لیکچر کې پیل کیږو. نو که چیرې پوښتنه تاسو څه پیدا کیږي کړلی شئ تاسو د واتساپ طریقه د موږ سره شریکه کړئ او کړلی شئ د موږ یوټیوب چینل ته یو ځلې ورشئ. نور کورسونه هلته موجود دي، د هغو نه استفاده وکړئ. د اکسل دي، د دغه ډول د پاورپوینټ دي، فوټوشاپ، السټریټر، ډیزاین، ډېر پلان انشاءالله موږ لرو. ډېره برخې ته موږ پلان لرو چې موږ په هغو ټولو کې کورسونه ثبت کړو. نو دغه د موږ 14م لیکچر تر بله راتلونکي لیکچر پورې تاسو په پاک رب سپارم. هر چېرته چې وئ ښاد، آباد او خوشحاله م غواړم. اللهم الشرطه.